د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د خبرونو سرټکي. په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي کتل. ایران کې د تیلو له وزیر محسن پاک نژاد سره د کانونو پترولیم وزیر ملا هدایت الله بدري لیدنه. او د بریټانیا او اسرائیل ترمنځ د اقتصادي خبرو اترو ځنډ. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د 1404 کال د غویي 11 نیټه ده. زه عزیزي یم. دا بشپړ خبرونه دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې دواړو لوریو په دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د هېواد د بهرنیو چارو وزیر چین د افغانستان له مهمو اقتصادي شریکانو بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګریز حجم د پام وړ کچې ته لوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې هغو ټولو ستونزو ته باید یو جامع حل پیدا شي چې د کرنیزو محصولاتو او نورو توکو د صادراتو پر وخت افغان سوداګرو ورسره مخ دي. ښاغلي متقي یو ځل بیا یادونه کړې چې د افغانستان خاوره د هېڅ کله د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کیږي. دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته به دوام ورکوي او کوشش به کوي چې د کرنیز محصولاتو او نورو افغاني وارداتو په برخه کې شته ځنډونه له منځه یوسي. د کانونو پترولیم وزیر ملا هدایت الله بدري ایران ته د سفر په ترڅ کې د هېواد د نفت له وزیر محسن پاک نژاد سره وکتل. د کانونو پترولیم وزارت وایي چې د کتنې کې دواړو لوریو د نفت او ګازو د سروې، اکتشاف، استخراج او د خامو نفتو د تصفیې په برخه کې د همکاریو پر پراختیا سربیره د افغانستان په کانونو د پانګونې په تړاو خبرې کړې دي. د یاد وزارت په وینا د کتنه کې د موضوعاتو د تعقیب او د پروژو پلي کېدو مخه ګډې کمیټې جوړې شوي او دواړو لوریو په یادو برخه کې په ګډې همکارۍ ټینګار کړی دی. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندى محمد ندیم بدخشان پوهنتون کې د 260 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو ستر تدریسي روغتون د جوړېدو د طب پوهنځي لپاره تدریسي او اداري بلاک جوړولو پروژو د چارو پرانسته وکړه. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د یاد روغتون په جوړېدو سره به د طب پوهنځي محصلین ته د عملي زده کړو زمینه برابر او د بدخشان ولسونو په معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ومومي. وروستی خبر د رویترز د راپور پر بنسټ بریتانیا تیره ورځ له اسرائیلو سره د سوداګریز مذاکرات ځنډولي. د اسرائیل سفیر یې احضار کړی او په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر میشتو اسرائیلو یې نوي بندیزونه لګولي دي. بریتانیا دغه اقدام په غزه څانګه کې د صهیونیستي رژیم د عملیاتو زیاتوالي په غبرګون کې کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډاوید لمي د صهیونیستي رژیم تازه عملیات غندلي او د غزې د کلابند د ختمېدو او بریدونو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه هم کړې ده. د اسرائیل اشغالګر رژیم تېره اونۍ غزه کې پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي چې پکې څه باندې 500 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د ملتیا مننه تر ښه وخته او ښه چا